د ورو سوال کړی دی چې زه ګراک بوزم یو مسنې ته یا یو دکان ته چې د هغه ځای نه سامان واخلي، نو دا دکان والا او دا مسنې والا بیا ماله عموله راکوي یا ماله پیسې راکوي په دې چې تا دلته ګراک موږ له راوستو، دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب که دا مسنې والا دا تاجر تاله څه مال درکوي په دې چې ته دله ګراک راولي او دا دی د خپل طرف نه درکوي، هلته پې ریټ نه زیاتوي په ګراک باندې او نه پې ګراک ته نقصان رسي، نه بیا جایز دي. شرط مو واورېده که نه؟ څه شرط؟ چې دا زور د ګراک نه نه وباسي، بس داسې دی چې دا زور بیا د چا نه وباسي؟ د ګراک نه. تا کس راوستو مثال کې تعالی زه 10 ریاله درکوم، نو دا 10 ریاله دی د چا نه واخلي؟ ګراک نه واخلي. نه، دا به پکې نه وي چې نقصان پکې دغه ته نه رسي، دغه زبون ته او دغه ګراک ته به جایز دي، او نه پکې د سامان ریټ دومره ډېرولي چې د بازار د ریټونو نه زیات شي او نقصان ورکړي، دا به پکې نه وي. که د دې نه علاوه هغه له د خپل طرف نه ورکوي چې دی موږ له نور ګراک هم راولي نور هم راولي، نو بیا هېڅ خبره نه ده، جایز دي. والله اعلم.